پر وروستیو ځینې مهمو مسایلو د راشد مرکه وای نړیوال جام کې لوبې ګټلې هدف دی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د نړیوال کرکټ ځلانده ستوري افغان لیګ بریک توپ اچوونکي راشد خان په روان نړیوال جام او تیر IPL باندې رستا سپورټ سره مرکه کړې. راشد خان وای هند غوره لیګ یو ستر ټورنمنټ دی، داسې یو ټورنمنټ چې هر وخت نوي څه روښانه کوي. راشد خان هند غوره لیګ کې خپل لوبېدل سره لدی چې یو ارمان یادوي، زیاتوي دا د نوي کرکټ د لیدو برخه هم ده. هغه د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبیږي او له دغې لوبډلې سره پر خپل شتون خوښ دی. راشد په هند غوره لیګ کې د لوبېدو په اړه وایي وړاندې تر دې چې نړیوال جام ته لاړ شم دلته راته لوبېدل ډېر مهم و. هغه څه چې باید په نړیوال جام کې موږ ورسره مخ شو دلته مو زده او تجربه کړل. راشد وړاندیز یو زیاتوي د پریشر پر وخت لوبه خوند کوي، خو ته باید ځان پریشر ته ورنه کړې. ته باید زیات ټینګار په دې وکړې چې زه باید څه وکړم، فکر باید په دې وشي چې څنګه مخکې لاړ شم. راشد له کپټانۍ د اصغر په لرې کېدو پوښتل شوی، تر لږ خاموش پاتې کېدو وروسته وایي ماته دا نه ده مهمه چې څوک کپتان دی، زما فکر یوازې پر خپله توپ اچونه دی چې زه څنګه خپل لوري لپاره ښه توپ اچونه کولی شم. دی زیاتوي ما او نبي په دې بحث نه ده کړی چې نایب د کپټنسۍ وړتیا لري یا یې نه لري. موږ یوازې په سوشل میډیا کې له وخت وړاندې پرېکړه باندې خبرې کړې دي چې له نړیوال جام مخکې د کپتان بدلول څنګه دي. زه د هیواد یو وګړی یم، ولې زما دنده دا نه ده چې زه د بورډ پرېکړه رد کړم. البته زه د یو فرد په صفت حق لرم چې د هیواد افغانستان لپاره وغږېږم. راشد په نړیوال جام کې د ویرات کوهلي خلاف پر لوبېدو هم پوښتل شوی دی، وایي هغه د ننني عصر بهترین لوبغاړی دی، خو زه به د نوموړي خلاف نړیوال جام کې ځانګړې توپ اچونه وکړم ځکه په وینا یې د هغه کمزورې او قوي نقطې راته معلومې دي او زه به په پوره ډاډ سره د نوموړي خلاف ولوبېږم. په وروستیو کې راشد ته په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې پر لوبېدو پوښتنه مخکې کیږي. راشد یې پوره ډاډ سره ځوابوي او وایي دا زموږ لپاره غټه خبره ده. موږ یوازې د ګډون لپاره نړیوال جام ته نه ځو، بلکې موږ به نه یوازې دا چې نړیوال جام کې به لوبېږو بلکې لوبې به هم ګټو. راشد خان د نړیوال کرکټ ځانګړی نوم دی چې په شلوریزو لوبو کې لومړی مقام له ځان سره لري او په یو ورځنیو لوبو کې له هندي جسپریت بومرا وروسته دویم مقام له ځان سره لري. د یادونې وړ د راشد او کوهلي یعنې افغانستان او هند به د جون په 22مه نیټه د انګلستان په هیمپټون کې سره مخ کیږي. دغه لیکنه د یاران ویب سایټ څخه اخیستل شوې وه. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ، ترڅنګ د راشد ارمان په هکله کومنټ هم وکړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.